أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دین الوان دی آیت مبارک کے اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ والمحبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی ورکړه چې یقیناً د دې کفارو په خبرو باندې ته غمجن کېږې تا ته به دک او درد را رسی و ای زما حبیبه حقیقت کې دوی ستا نسبت د دروغجن نه کوي تا ته نسبت د دروغجن نه کوي مگر دا ظالمان د الله د آیاتونو نه انکار کوي. اس ورپسې دی بل آیت کی بیا مزید اللہ تعالی خپل پیغمبر ته تسلی ورکوي. دا بار بار تسلی ورکول او د صبر ترغیب ورکول دا د دې دپاره دی چې دا صبر دا د ملت ابراهیمی او د دین اسلام یو لوی اصول دی چې کم خلق د صبر لمنی اونی ولا نو اغی تبا اس کلا غم و تکلیف او خفگان رانش. نو اللہ بیا فرمائی دی خپل حبیب پیغمبر تا کہ دا موجودہ کافران تا تا نسبت دا دروغجن کئی نو دا یوازی دا دوی خبر ندا او ندا دوی یوازی دا طریقہ دا بلکہ ستان اڑوان دی چې څومره پیغمبران دنیا ته راغلی دي نو د هغه ټولو پیغمبرانو ته خپل امت کې بعضې خلکو نسبت د دروغجن کړی دی. اوس هغه پیغمبرانو ته چې خپل امت کې کم خلکو د نسبت د دروغجن کړیو نو هغه پیغمبرانو فصبرو په هغې باندې صبر کړی دی. موسی علیہ السلام ته نوح علیہ السلام ته صالح علیہ السلام ته دی ټولو پیغمبرانو ته خپل امت کې خلکو نسبت د دروغجن او چاوته سوي او ورسره چې کم دی تکلیفونه رسول په مړی کې پړی اچول دغه شان پکانو ویشتل نو الله فصبروا علی ما کذبوا واوذوا هغه پیغمبرانو په هغه تکلیفونو باندې او په هغه خبره چې کم هغه ته نسبت د دروغجن به کولو په هغې باندې هغې صبر کړی دی تر دې چې د الله امداد زمونږ امداد هغې ته راغی. گویا په آخر کې اگر چې پیغمبرانو باندې ظلمونه شوي دي تکلیفونه ورته راغلي دي خو آخر کې دا کامیابي چې کوم دی الله خپل پیغمبر او د هغه ملګرو له ورکړې ده او الله ورته خپل امداد را رسولی دی. اگر که دغه وخت کې پیغمبر سره څه سامان هتیار به هم نو ملګري به هم کم وو خو الله چې کله وغواړي نو لږ خلکو له په ډېرو خلکو باندې غلبه ورکوي او دا بالکل ثابته شوې ده. څنګه په جنگ بدر کې غزوه بدر کې یو خوا په زرګونو کافران دي او مسلح دي بل خوا مسلمانان 313 دي او وسلم وسره خاص ډیره نشته
لیکن الله دغه 313 مسلمانانو لا په زرګونو کافرانو باندې غلبه ورکړه او هغې له کافرانو ته شکست ورکړو او مسلمانان کامیاب او کامران شو. نو الله خپل حبیب ته څه کوي چې ته په دې غمجن کېږه ما دا پخوا دا طریقه را روانه ده او دا کافران د خپل پیغمبر ته نسبت د دروغجن هم کوي او تکلیفونه هم ورته رسوي. هو لا مبدل لکلمات الله، د الله کلمې له څوک بدلولو وعده نشته. دلته کلمې نه مراد د الله وعده ده چې الله خپل پیغمبرانو سره د امداد وعده کړې ده. نو د الله دا وعده څوک بدلولی نشي، پای کې څوک رکاوټ اچولی نشي. الله خامخا خپل پیغمبر ته امداد را رسوي او د هغه امداد کوي. ولقد جاءک من نبأ المرسلین، او په تحقیق سره تا ته راغلی دي او را رسېدلی دي خبر د پیغمبرانو چې د هغې کوم صبر او استقلال مظاهره کړې ده، د هغې متعلق تا ته باقاعده خبر او اطلاع درکړې شوې ده. لہذا ته هم د هغې په اسوه حسنه باندې عمل کوه. فاصبر کما صبر اولو العزم، پس صبر کوه چې څنګه اولو العزم پیغمبرانو کوم صبر کړی دی هغه صبر تم هم کوه، آخر کې به کامیابی ستا وي. د کافرانو مشرکینو د الله پیغمبر ته برال چې راته څنګه پیغمبر ته خو موږ ته داسې یو نښه په لاس باندې وښایه چې موږ هغه نښه په خپلو سترګو باندې ووینو او زمونږ یقین راشي چې واقعي ته د الله پیغمبر یې. نو د الله پیغمبر خو په دې خپل امت باندې ډېر زیات د دې خبرې حریص و چې دوی دا ټول ایمان قبول کړي. نو چې کله د کافرانو دا بېهوده او فرمایشي مطالبې او معجزې شروع کړې، نو د الله پیغمبر په اړه کې هم دا خواهش پیدا شو چې یاره که الله دا دې کافرانو چې کوم فرمایشي معجزې دي که دا الله پوره کړي نو دا خلک به ایمان راوړي. نو دغه دی کې الله خپل پیغمبر ته یو قسمه خبرداری ورکوي چې وان کان کبر علیک اعراضهم، که چېرې تا باندې دا خبره درنه لګي د دې خلکو دا اعراض کول، ایمان نه راوړل تا ته ډېر زیات درد را رسوي یا تا باندې ډېر ګران او تا ته ډېر دروند لګي، نو او ته بیا دا غواړې چې را د دې چې کوم دا فرمایشي معجزې دي دا دې هم پوره شي. نو الله وایي فإن استطعت، پس که ستا طاقت وي او ته کولی شي، نو ان تبتغي نفقا فی الارض، تلاش کا ډون ولګوا د یو سوري په ځمکه کې، کویا په ځمکه کې یو سوري وي او هغې کې ته وردنه وځه. او سلما فی السماء، او یا چې کوم دی اسمان ته پوڼې ولګوه او اسمان ته بره وخیجه، که ته داسې کولی شي نو فتأتیهم بآیه، او پس بیا راوړه د دې د مرضۍ مطابق هغه معجزه. نو ګویا په دې کې الله خپل پیغمبر ته یو قسمه خبرداری ورکوي چې بعضې کارونه هغه تکوینی او تقدیری وي. نو تکوینی او تقدیری امور کې به د الله د مرضۍ تابع کېږي. الله عالم الغیب دی، الله ته پته ده که ته دوی ته د دوی د مرضۍ مطابق معجزې پیش هم کوي، خو لیکن د کم خلکو ته پاره چې ازلی ایمان اړول نشته نو هغې بیا هم ایمان نه قبلی. او د الله بیا کم سنت او طریقه ده او عادت دی چې کله یو قوم یو معجزه طلب کی او هغې بیا هغه معجزه ښکاره شي او هغې بیا ایمان راونړي، نو الله هغه قومونه هلاک کړي دي. او الله خو د آخري پیغمبر باره کې فرمایي چې وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم، ای زما حبیبه تر څو چې ته دوی کې زه به دوی په عام عذاب باندې نه هلاک کوم. نو ګویا الله تعالی چې کوم دې خبرې کې خپل پیغمبر ته خبرداری ورکړو چې را که ته دوی له که ته تاسو طاقت یو خو معجزه دا د الله په اختیار کې ده. الله چې کله وغواړي نو هر څه کولی شي د خپل پیغمبر په لاس باندې ښکاره کړي. بل دا چې الله د خپل پیغمبر آخري پیغمبر په لاس باندې دې کافرانو ته معجزې ښکاره کړي هم دي. سپومې چې کوم د الله د پیغمبر په ګوتې اشارې سره دوه ټوکړې شوې ده. دغه شان د دین علاوه قرآن مجید چې کوم دی یو عظیمه معجزه ده او پای کې ورته چیلنج ورکړی شوی دی
چې دا که تاسو د دې مقابله کولی شئ نو یو آیت یا صورت پیش کې هغې نه عاجزه شو. لهذا معجزې دې ته ښکاره دي، خو دا د دې هغه حد درمي ده او د دې اسلام سره مخالفت دی او بېهوده مطالبې کوي. نو ته په داسې حالاتو کې تکویني او تقدیري امورو کې د الله د تابع ګرځه، د الله د حکم مطابق په هغې باندې عمل کوه. دا د الله خوښه ده. ولو شاء الله لجمعهم الهدى، که الله غواړي دا ټول خلق به په هدایت باندې جمع کړي وي، ټول به د ایمان توفیق ورکړي وي. خدا د الله د حکمت خلاف ده، د تکوینی امور خلاف خبره ده. دا الله په دې کې یو حکمت دی. کفر که الله دې ټول له هدایت ورکولې او ټول په جبر باندې الله خلق مسلمانان کولی، نو بیا د پیغمبر څه ضرورت و، بیا د کتابونو څه ضرورت و، بیا خو به الله ټول چې کوم دي مسلمانان پیدا کړي وي. خدا د الله په هر څیز کې یو حکمت وي، هغه د خپل حکمت مطابق چې کوم دي هر چاته اختیار ورکړی دی. چې کومه لار څوک اختیاروي هغه لار ولا الله تعالی بیا پیدا کوي او بیا د هغې مطابق چې کوم دی د هغه دپاره جزا او سزا الله مقرر کړې ده. نو فلا تکونن من الجاهلین، پس ته مه ګرځه د نادانو خلکو نه. گویا دا اگر چې د الله پیغمبر ته خطاب دی، عام خلکو ته هم خطاب دی. چرا تاسو چې کوم دی د الله د تکوینی امور او د تقدیر چې کوم دی هغې تابع ګرځئ. او که تاسو وایئ چرا دا زما په لاس باندې ټول خلق اسلام قبول کړي، ټول مسلمانان شي، بعضې مؤمنان هم دا غواړي چې زموږ د قبیلې ټول خلق دی مسلمانان وي او خو نیکان صالحان دی وي. خدا د الله د حکمت چې څه وي هغې مطابق به کېږي. لهذا ته د نادانو خلکو نه مو ګرځه. بیا الله دا ورته فرمایي چې انما یستجیب الذین یسمعون، یقینا قبلی دعوت ستا هغه خلق چې کوم ستا د خبرو ته غوږ ایږدي. نو دا کافران والموت، الله دا خو مړه دي. دې مثال د مړو دی. څنګه چې مړو ته ته وعد نصیحت کې نو اثر په هغې باندې نه وي، نو گویا حکمن دا کافران مړه دي. د دې زړه چې کوم دی مړ دی، د دې د زړه سترګې ړندې دي، د دې د زړه چې کوم دی غوږونه کاڼه دي. لهذا دا خلق چې کوم دی دا کافران که ته ډېر زیات ته حریص کې او په دې مدې چې کوم دی ته غواړې چې دا ټول ایمان قبول کړي، نو ایمان خو به هغه خلق قبلوي چې څوک ستا دعوت اورېدو ته غوږ کېږدي او په هغې او د اورېدل داسې وي چې هغه قبول حق په بنا باندې وي. لهذا دا کافران دې ستا خبرو ته غوږ نیږدي. دې مثال د مړو دی. او الموت یبعثهم الله، او مړي به الله تعالی پر ورځ د قیامت چې کوم دی راپورته کوي. او بیا ثم الیه یرجعون، او بیا به د دوی الله ته واپس کېدل وي. نو بیا به الله تعالی دوی سره حساب کتاب کوي او بیا به د دوی د عمل مطابق چې کوم دی دوی ته بدلی ملاویږي. ولقد کذبت، په تحقیق سره نسبت د دروغو کړی شوی دی رسولون پیغمبرانو ته من قبل کا وړاندې دستانه. فصبروا، پس هغې صبر کړی علی ما کذبوا، په هغه خبرو چې هغوی ته خلکو دروغجن ویلي و. و اوذوا، او تکلیفونه یې ورته رسولي و. حتی تر هغې آتاهم نصرنا، چې راغی زمونږ امداد هغوی ته. ولا مبدل لکلمات الله، او نشته بدلول د کلمې د الله لره. یعنې څوک داسې نشته چې د الله هغه وعدې هغه بدلې کړي، پای کې رکاوټ وګرځي. ولقد جاءک من نبأ المرسلین، په تحقیق سره را رسېدلي دي تا ته احوال او خبر د پیغمبرانو، د هغې د صبر او د استقلال د سابقه د پیغمبرانو. وان کان کبر علیک، کچر درون لګي پتا باندې دا خبره چې اعراضهم، د دوی دا مخ اړول، اسلام نه قبلول، ایمان نه وروړل. نو فإن استطعت، پس که بیا ستا طاقت وي او ته کولی شي ان تبتغي، نو بیا ډونډ ولګوه، تلاش کا نفقا یو سوري فی الارض، په ځمکه کې گویا په سوري کې ورننوځه او د دې دپاره د دې د هغه خواهش مطابق هغه نښه ورته وښایه. او سلما فی السماء، او یا اسمان ته پوڼې ولګوه او بره وخیجه اسمان ته. فتأتیهم بآیة، پس بیا ته راوړه دوی ته څه نښه معجزه. خدا ستا کار نه دی.
ولو شاء الله لجمعهم على الهدى کچر الله غوښتي وي نو خامخا جمع کړي به وي دوی لره په هدایت باندې گویا الله به ټول چې کم دي دا خلق مؤمنانو پیدا کړي وي او دې ته به هدایت ورکړي وي خدا د الله د حکمت دی چې الله چې کم دي د خپل حکمت مطابق چاته هدایت نصیب کی او څوک چې کم دي گمراه شي فلا تکونن من الجاهلین پس مگر زاد نادانو خلقنا انما بشک خبر دادا یستجیب الذین قبلی دعوت اغا خلق یسمعونا چې اغوی وقت اگدی ستا خبرو تا والموتا او مړي چې کم دي او مړه زړه یبعثهم الله پورته کوي به الله دوی لره ثم الیه یرجعون او بیا به دوی الله ته واپس ګرځي او د دوی زما حساب کتاب او د اعمالو باره کې تپوس کیږي ولقد کذبت په تحقیق سره نسبت د دروغ کړی شوي دي رسولن پیغمبرانو ته من قبل کړواندستانه فصبروا پس هغې صبر کړو علی ما کذبوا په هغه باندې چې کوم هغوی ته د هغې تکذیب شو و اوذو او هغې ته تکلیف رسولی شو حتی تر هغې آتاهم نصرنا چې راغوي هغوی ته امداد زمونږه ولا مبدل لکلمات الله نشته څوک بدلولو ولا د الله کلمې لره د الله خبرو لره ولقد جاءک من نبأ المرسلین په تحقیق سره را رسېدلي تا ته احوال او خبر د پیغمبرانو د صبر او د استقلال وان کان کبر علیک کچرې پتا باندې دا خبره درنه لګي اعراضهم د دې خلکو دا مخ اړول ایمان نه راوړل نو فإن استطعت پس که ته کولی شي ستا طاقت وي ان تبتغي نو ډونډ ولګوه تلاش کا نفقن یو سوری فی الارض په ځمکه کې او پای کې ورننوځه او سلما فی السماء او یا چې کوم دي پوڼې ولګوه اسمان ته اوخې جبره اسمان ته نو فتأتیهم بآیت پس بیا ته راوړه دوی ته نښه د دې د مرضۍ مطابق ولو شاء الله کچرې غوښتې وي الله تعالی نو لجمعهم علی الهدى نو الله به دوی جمع کړي وي په هدایت باندې دا ټول خلق فلا تکونن من الجاهلین پس ته مکیږه د نادانو خلقنا انما یستجیب الذین یسمعون بشکا یقینا قبلی دعوت ستا هغه کسان چې هغوی غوږ ایږدي ستا خبرو ته والموت او مړي او مرده زړه یبعثهم الله الله به دوی پورته کوي ثم الیه یرجعون او بیا به دوی واپس ګرځولی شي الله ته